سلامونه دوستانو، تاسو د کمپیوټر د بیسیک کورس دریمه ویډیو ګورئ. په مخکنۍ ویډیو کې موږ د کمپیوټر په دې باندې وغږېدلو چې کمپیوټر څنګه کار کوي او څنګه دا پروسس انجاموي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ د کمپیوټر په ساختار باندې غږېږو چې کمپیوټر له کوم عنصرو نه تشکیل شوی ده او کمپیوټر په جوړښت کې کوم موارد رول لري. دوستانو که موږ وګورو کولی شو چې کمپیوټر د انسان سره تشبیه ورکو، لکه څنګه چې پوهیږو انسان له دوه مهم او کلیدي عنصرونه جوړ شوی چې یو ته یې موږ روح وایو او بل ته یې جسم وایو. همداسې هم که کمپیوټر ته هم وګورو دا هم له دوه بخشو نه تشکیل شوی چې دا دوه بخشه اساسي او مهمترین څیزونه دي چې د کمپیوټر په جوړښت کې رول لري. یو د هارډویر، یعنی هارډویر کولی شو د انسان جسم ته تشبیه کړو چې یعنی د کمپیوټر که جسم وګورو نو هغه هارډویر ده او که روح ته وګورو نو هغه چې دا سافټویر ده او دا لازم او ملزوم دی او بل دی، یعنی کمپیوټر بې له هارډویر نه هیڅ هم نشي کولی او بیا له بلې خوا بې د سافټویر نه هم هیڅ نشي کولی. لکه څنګه چې د انسان رابطه د روح او جسم رابطه ده، یعنی که روح نه وي جسم مدار د اعتبار نشته او که جسم وي روح مدار د اعتبار نه ده. دوستانو هارډویر څه شی ده؟ د کمپیوټر هارډویر لکه څنګه چې په دې تعریف کې ګورو وای all computer parts that you can physically see or touch are called it hardware. وای هر هغه څیز د کمپیوټر یا هر هغه بخش د کمپیوټر چې موږ په فزیکي ډول باندې وکولی سو هغه لمس کړو او یا یې په سترګو باندې وګورو نو هغې ته موږ څه وایو؟ هارډویر. یعنی هارډویر هغه بخش د کمپیوټر ده چې موږ په سترګو لیدی وسو او په لاس یې لمسوی وسو نو دغه ته موږ څه وایو؟ هارډویر. لکه مثالونه یې کیبورډ چې د کمپیوټر کیبورډ ته موږ هارډویر بخش ویلی سو، ماوس څه، پرنټر څه، مانیټور تصویر چې تاسو د هغې لارې نه ویډیو ګورئ دغه ته موږ څه ویلی سو؟ د کمپیوټر هارډویر بخش ویلی سو، ځکه چې موږ هم لیدلی سو او هم کولی سو چې هغه سره تماس پیدا کړو او هغه لمس. تاسو یې دلته په تصویرو کې هم وینئ لکه څنګه چې یو هارډ ډیسک ده، ماوس ده، مینبورډ ده، همداسې فن ده او نور وسایل، یعنی هر هغه وسیله چې موږ یې لیدی اوسو او لمسوی اوسو موږ ورته هارډویر وایو. او دوستانو بل سافټویر هم یو مهمترینه بخش د کمپیوټر ده، ځکه چې که وګورو بغیر د سافټویره کمپیوټر یو څو پروسې دي، یو څو مړې پروسې دي چې هیڅ د خپل په واک کې نشته. نو سافټویر راځي دغو پروسو ته یو مجازي روح ورکوي او دې ته آماده کوي چې موږ وکولی سو هغې نه استفاده وکړو او کمپیوټر وکولی سي خپل تبادل النظر د هغې سافټویر په واسطه باندې د انسان سره برقرار کړي. نو دوستانو سافټویر څه ته وایي؟ Computer programs that tell hardware how to operate are called software. وای هغه بخش د کمپیوټر یا هغه پروګرامونه د کمپیوټر چې هغه هارډویر ته د دې توانایي ورکوي چې څه رقم وکولی سي کار وکړي. یعنی همدغه سافټویر ده چې د کمپیوټر پرزو ته دا فهم ورکوي چې وکولی سي مختلف کارونه وکړي. دوستانو که وګورو د تاسو ذهن کې به هم دا سوال ګرځي چې سافټویر به څه رقم یو شي چې دومره غټ کار کولی سي. دوستانو دا د پروګرامینګ بخشه ده. نو تاسو لکه څنګه چې مې په سلایډ کې هم لیکلي وای breathe calm because you don't have to know how to program used by computer. This work done by a programmer. وای تاسو په تشویش کې د دې مه کېږئ چې دا سافټویر به څه رقم وي او دا به څه رقم دا پروژهجات به د هغې سره تعادل برقرار کوي او د هغې په واسطه به موږ سره ارتباط برقرار کوي. خو دوستانو دا کار د یو پروګرامر ده. که تاسو غواړئ په آینده کې پروګرامر سئ نو د تاسو کار به همدا وي چې تاسو پروژې ته دا فهم ورکړئ چې وکولی سي تاسو سره ارتباط پیدا کړي. خو موږ او تاسو دوستانو د کمپیوټر له
پروګرامونو سره هیڅ کوم ارتباط نه لرو چې موږ راسو کمپیوټر پروګرام کو او هغې ته د مختلفو پرزو سره ارتباط برقرار کړو او نور کارونه. موږ فقط د دې لپاره وایو چې کمپیوټر نه د خپل په زندگی کې په یو راحته بخش باندې استفاده وکړو. او که تاسو مینه لرئ چې د کمپیوټر پروګرامر سئ نو کولی سئ چې نور کورسونه کیدای شي موږ تاسو ته په همدې چینل کې کورسونه جوړ کړو. که غواړئ نور هم په یوټیوب کې کولی شئ د پروګرامر په اړه معلومات پیدا کړئ او وکولی شئ په آینده کې پروګرامر سئ. دوستانو اولنی سافټویر که موږ تاسو ته معرفي کړو نو هغه اپریټینګ سیستم ده چې قوي ترینه سافټویر په دنیا د سافټویرو کې ده چې کمپیوټر ورسره مستقیمه رابطه لري لکه وینډوز، مګنټاش، همداسې لینکس او همداسې زښته ډېر نور سافټویرونه کیدای شي موږ ولرو چې هغه اپریټینګ سیستمونه دي او مختلف ډیزاینونه لري. او بل که موږ وګورو ورډ یو سافټویر ده، که وګورو ایکسل یو سافټویر ده، فوټوشاپ یو سافټویر ده، کورل ډرا یو سافټویر ده، همداسې کمپټیشیا یو سافټویر ده. په بلها نور سافټویرونه موږ کولی شو چې په طور د نمونه باندې مثال ورکړو. دوستانو یو خبره چې تاسو باید له دې ویډیو نه برداشت کړئ هغه دا ده چې کمپیوټر په خلاصه توګه له دوو بخشو نه تشکیل شوی چې یو ته یې وایي هارډویر او بل ته یې وایي سافټویر. هارډویر کوم بخش د کمپیوټر ته وایي؟ هغه بخش د کمپیوټر چې موږ یې په سترګو باندې ووینو او وکولی سو هغه لمس کړو، دې ته وایو هارډویر. او سافټویر چې شته وایي هغه چیز ده چې موږ یې په سترګو باندې نسو لیدلی او موږ ورسره لاس نسو لمسولی او موږ یې کارت ایسولی سو، لکه روح ته چې څنګه وګورو موږ یې درک کولی سو چې یو روح زموږ په وجود کې شته خو لمسولی نسو، لیدلی نسو. همداسې کمپیوټر سافټویر هم تقریبا په همدې اساس ده، که څه هم موږ شکل لیدلی سو خو بیا هم نسو کولی چې هغه لمس کړو او هغه په مستقیمه توګه باندې وګورو. هغه د نننۍ ویډیو درس امید ده چې تاسو به یو فهم ترې اخیستی وي. بلې ویډیو مو په لویه الله سپارم. خدای مو خوشحاله او آباد لره.